یو سوچ خور شوی و، یو فکر خور شوی و. هغه فکر دا و چې پښتانه اتفاق نشي کولی. پښتون کان شکست خورده ذهنیت لرلو، د ملت شکست خورده نفسیات لرل، شکسته نفسي وه په دوی کې چې که موږ چیرې نشو راټولېدلی، که د پښتنو اتحاد ممکن نه دی، که د پښتنو اتفاق ممکن نه دی، که پښتانه دومره لرې سره تللي دي، په دومره زیات سره تقسیم شوي دي چې دوی کله هم نشي راټولېدلی. او دا سوچ و، دا نفسیات و چې که دوی راټولیږي د دوی په منځ کې دومره اختلافات دي چې پښتانه به یو بل وهي، پښتانه به یو بل ته لاس اچوي. و پښتنو ستاسو د ټولو په مرسته باندې وهغې ذلیل فکر ته، وهغې یعنې هغې فکر ته چې موږ یې ټول عمر یعنې زموږ په نفسیات کې یو شکست جوړ کړی و چې هیڅ نه ممکن، هغه ته مو شکست ورکه. او د خیبر په خاوره باندې ټول پښتانه په یو ځای سره کېناستلو. دا بې اتفاقي چې کومه وه، دا د بې اتفاقي نفسیات چې کوم و، دا د اغیارو یعنې یو راټومبلی سوچ و په دې خاوره باندې. دا هغه سوچ نه و چې په پښتنو کې موجود و، دا هغه سوچ و چې هغه یې د نصاب نه واخله تر هر تقریر پره په پښتون کې خور کړی و، او پښتون یې د شکسته نفسې سره مخ کړی و چې ګویا تاسو نشئ راټولېدلی. د جرګې تر ټولو لویه کامیابي دا وه چې ټول په یو ځای سره کېناستلو. دا د پښتون د روایاتو، دا د دغې تکړه او د دغې ښکلي روایت د جرګې یو زور و چې دا پښتانه سره راټول شول. دا یعنې ته وګوره خلکو څه ویل چې دا دومره اختلاف لري، نه خو تاسو ولیدل چې د بېلابېلو ګوندونو خلک په یو ځای سره کېناستلو، د بېلابېلو قبیلو خلک په یو ځای سره کېناستلو، د بېلابېلو فرقو خلک هم په یو ځای سره کېناستلو. ته ګوره دلته څه ویل چې د دغې پارټیانو په منځ کې دومره اختلاف دی، خو چې د ملت خبره راغلله موږ لیدل چې هلته عوامي نیشنل ګوند موجود و. دا اعتراض یې نه و چې دا بل ګوند ولې نشته دی، ګوند ولې راغلی دی، نه د ملت لپاره ناست و. جمعیت علما اسلام هلته چې کوم وفد و خلک یې هغه ناست و، داسې د پاکستان تحریک انصاف والا هغه ناست و، د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي ګوند خلک، د این ډي ایم خلک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي خلک، داسې سینیټر مشتاق چې جمعیت اسلامي سره تعلق دی، د صوبایي اپوزیشن لیډران، مزدور کسان پارټي، یا کیدای شي نامونه په هغه کې نه وي رانه اخیستې شوي، خو چې څومره دي تر ډاکټر خان تحریک و نورو تحریکونو پورې چې کوم سماجي تنظیمونه دي، دا ټول په یو ځای سره ناست وو. د یو بلې خبرې اورېدلې دي، نه چاته یو بل بده خبره وکړه، نه د سټیج نه په یو بل پسې وغږېدل، بلکې ټولو د ملت خبره او دلته د امن خبره وکړله. نو دغه خبره کول چې په پښتنو کې کوم اتفاق دی، دا نه پښتانه نه غواړي بې اتفاقي، خو بس یو ماحول داسې جوړ کړی شوی دی. ولې جوړ کړی شوی دی چې هغه خلک چې د پښتنو په اتفاق کې د ځان نقصان ویني، هغه زورور دي، هغه دا غواړي چې پښتانه بې اتفاقه وي. ته وګوره هلته د ټول پروفیشن یعنې د بلوچستان بار د مشان نه واخله، د پښتونخوا بار، د پېښور بار تر مالاکنډ بار پره چې څومره هم دلته د مختلفو وکیلانو تنظیمونه وو، هغه ټول موجود وو. ډاکټران، ملګري ډاکټران، والتا انصاف ډاکټر فورم وو، ډي ایچ کیو خیبر وو، نور دغسې د ډاکټرانو چې څومره تنظیمونه دي، هغه تاسو نه لیدل چې هم نمایندګي ته هم راغلي وو، هم یې هلته کیمپونه جوړ کړي وو، خدمت یې کړی وو. مختلفې ضلعې دلته څه وایي، د پښتنو د مختلفو قبیلو په منځ کې نفرتونه دي، قبیلوي نفرتونه دي. د پښتنو په قبیلې یو بل سره نه کینی، خو مختلفې قبیلې، مختلفې علاقې خلک په یو ځای سره ناست وو. څنګ په څنګ یې کیمپونه، د ورورولۍ کیمپونه سره لګولي، د ورورولۍ په شان به یو بل باندې نظر ساتلو.